أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د قرآن مجید د ختم تقریب دی. الله جل جلاله دی زمونږ دا ختم په خپل دربار کې قبول کی. رب ذوالجلال دی قرآن پاک سره زمونږ مینه او محبت د دینم زیات کی، او الله تعالی دی د قرآن مجید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکمله تابعداري زمونږ استاسو نصیب کی. قرآن پاک د الله تعالی یو لوی نعمت او یو لوی احسان دی په دې امت باندې. د قرآن مجید متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: القرآن شافع مشفع. دا د دوړو جهانو د سردار مبارک ارشاد دی. هغه مبارک فرمای: القرآن شافع مشفع. قرآن مجید سفارشی دی، دی شفاعت کوون کې دی، داسې سفارش کوون کې دی چې د سفارش منل شوی دی. کله یو سړی چاته سفارش وکړي خو د هغه سفارش مسترد شي، سفارش وشي خو هغه سفارش یې ونه منلی شي. لیکن د قرآن مجید متعلق د دواړو جهانو سردار مبارک چې په چا باندې الله تعالی قرآن پاک نازل کړی دی، د هغه مبارک وینا ده، او د هغه وینا د خدای وینای: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا د قرآن مجید ارشاد دی. رب العالمین فرمای چې زما د حبیب صلی الله علیه وسلم دی د خپل ځان نه خبرې نه کوي، دی هغه څه وایي چې دته وحی کیږي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې څه فرمایلي هغې ته مونږ وحی وایو. وحی په دوه قسمه ده. یو وحی ته وحی جلی وی، قرآن مجید وحی جلی ده، او د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیثونه هغه وحی ده، خو هغې ته وحی ویل کیږي. قرآن پاک ته وحی مطلوع ویل شي چې د دې باقاعده تلاوت کیږي، او حدیث مبارک ته وحی غیر مطلوع ویل کیږي. دواړه د الله تعالی د طرف نه نازل شوي دي. قرآن او حدیث دواړه خدای نازل کړي، خو فرق پکې دی چې د قرآن مجید الفاظ او معنا دا دواړه الله تعالی نازل کړي، او د حدیث مبارک الفاظ دا د پیغمبر علیه السلام الفاظي او معنا او مطلب او مفهوم د رب العالمین هغی. نو پیغمبر علیه السلام چې څه فرمایي هغه د ځانه نه وایي، هغه د الله د طرف نه بیان کوي. د هغه مبارک حدیثونه دا د قرآن مجید تشریح ده، د قرآن مجید وضاحت ده، او په قرآن پاک باندې د هر چا نه زیاته پوهه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ورکړي، ځکه چې قرآن مجید په هغه باندې نازل شوی دی. نو هغه مبارک چې کوم تفصیل کړی دی، کوم وضاحت کړی دی، کومه تشریح کړی ده، هغه د ټولو نه زیاته معتبره ده. نو د هغه مبارک ارشادات هغه د قرآن مجید تفسیر دی. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې القرآن شافع مشفع. قرآن مجید سفارشی دی، دی شفاعت کوون کې دی، او داسې سفارش کوون کې دی چې د هغه سفارش منل شوی دی. قرآن پاک د خدای کلام دی، او دا کلام خبرو ته ویل شي، تکلم خبرو ته وایي. نو دا تکلم دا د الله تعالی صفت دی، خدای خبرې کوي، خدای کلام را لیږلی دی، پیغام را لیږلی دی د انسانیت د رهنمایۍ دپاره، په پیغمبر علیه السلام مبارک نازل کړی دی. نو کلام خبرې دا د الله تعالی صفت دی، لکه سمع د هغه صفت دی، اورېدل، بصیر
الله تعالی بصیر دی، لیدلو والا دی. دا دغه صفات دي چې خدای هر څه اوري، خدای په هر څه باندې عالم دی، الله په هر څه باندې قادر دی، الله تعالی زمونږ رازق دی، هغه زمونږ خالق دی. دې ته صفات ویلی شي. او یو ذات ته رب العالمین دی. الله دا اسم ذات دی، دا ذاتی نوم دی د الله تعالی. او سمیع او بصیر، علیم، خبیر، دا د الله تعالی صفتی نومونه دي. نو دا کلام دا د خدای صفت دی. نو د الله جل جلاله یو صفت د الله نه سفارش کوي، یعنی دا کلام سفارشی دی، قرآن مجید سفارشی دی، قرآن شفاعت کوي، سفارش کوي. نو قرآن خو د خدای کلام دی او کلام د خدای خبرې دی او د خدای دا خبرې دا د خدای صفت دی. نو د ذات باری تعالی نه دا هغه یو صفت لګیا دی سفارش کوي. گویا خدای پاک خپله چې دی نو د دې کس دپاره چې د چا دپاره قرآن پاک سفارشي دی، گویا الله د سفارش کوي لګیا دی. خو صفت سفارش کوي چا ته کوي؟ ذات ته کوي. مطلب دا لنډه خبره ده چې خدای د دغه بنده د بخلو لپاره بس یو بانه ګوري چې چا د قرآن مجید سره محبت وکړو او د قرآن مجید کثرت سره تلاوت وکړو. ځکه چې خپل صفت د ذات نه سفارش کوي نو دا به نشي قبلېدی چې د الله صفت دی، د الله نه غوښتنه کوي د یوې خبرې، یو صفت یې غواړي چې دا وکړه خدایه. نو ظاهره ده چې الله جل جلاله خپل صفت نه رد کوي. نو پیغمبر علیه السلام دغه خبره مونږ ته بیان کړې چې القرآن شافع مشفع، قرآن مجید سفارشي دی او داسې سفارشي دی چې د ده سفارش منل شوی دی. دې نه مونږ ته مسله معلومه شوه، د عقیدې مسله معلومه شوه چې شفاعت شته دی. او چې چېرته راشي چې شفاعت نشته نو د هغې مطلب دا نه چې څوک کولی نه شي، د هغې مطلب دی چې شفیع غالب څوک نشته دی. شفیع غالب دا مطلب که د خدای خوښه یو که نی خوښه په زور پې مني نو داسې نشته دی څوک هم چې په خدای په زور یو خبره ومني. په الله پاک باندې څوک په زور خبره نشي منلی. او قرآن مجید کې چرته دا نه دي راغلي چې شفاعت نشته دی. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. نو دغه کې د بلا اذن نفي ده، د بالاذن شفاعت نفي خو نه ده. او که یو سړی نیم آیت وایي چې څوک دی چې شفاعت وکړي، لا یشفعون او الا لمن ارتضا ورپسې ونه وایي. بعضې خلک نیمې نیمې مسلې کوي، نیمې نوې م ورته ویلی شي او نیمې م ورته ویلی شي چې مسلې نیمې م دي او نوې م دي. او مونږ غواړو چې زمونږ هغه زړه عقیده الله تعالی نصیب کړي. وایي د دنیا هر یو شی نوې خوند کوي، نوې موټر، نوې کپړې، نوې پیزار، نوې کور، دا ښه دي خو عقیده زړه ښه ده. عقیده زړه ښه ده. الله تعالی مو د زړه عقیده نصیب کړي. نو دا زمونږ د عقیدې مسله ده چې شفاعت شته دی. قرآن مجید به هم شفاعت کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک شفیع المذنبین ورته مونږ وایو. که سفارش نه وي، شفاعت نه وي، نو چا به وي چې پیغمبر علیه السلام شفیع المذنبین دی؟ پیغمبر علیه السلام چې شفیع المذنبین دی د ګناهګارانو دپاره سفارشي دی. الله تعالی هغه ته د شفاعت کبرا هغه لوی مقام ورکوي. قرآن پاک هم شفاعت کوي. د قرآن مجید شفاعت الله تعالی د پیغمبر علیه السلام مبارک په وینا باندې د هغه د قول مبارک نه مونږ ته بیان شوی ده چې القرآن شافع مشفع. قرآن پاک سفارشي دی، داسې سفارشي دی چې شفاعت او سفارش منلی شوی دی. او بیا فرمایي چې وماحل المصدق، قرآن مجید جګړه کوونکی دی، داسې جګړه کوونکی دی چې د ده جګړه منلی شوې ده. لکه څوک د تعلیماتو پیروي کوي د هغه د بخښنې دپاره، د هغه د درجو د اوچتېدو دپاره د الله په دربار کې قرآن پاک سفارش وکړي. او د چا د درجو د اوچتېدو دپاره او د ګناهونو د بخښنې دپاره قرآن پاک باقاعده وایي جګړه کوي. د سورة ملک متعلق راځي چې څوک
د شپې ودې کېدو نه مخکې تبارک الذي صورت تلاوت کوي، وایي دا صورت د الله تعالی په دربار کې بیا د دپاره جګړه کوي چې خدای ده به زه همیشه تلاوت کولم، نو زما دا سفارش د ده په حق کې قبول کړي او د عذاب نه بچ کړي، دوزخ نه وساتي. لکه ماشوم کله کله ناز کوي او داسې یو د ناز یو خبره په خپل پلار او مور باندې مني، که داسې نه کوي نو بیا به زه داسې وکړم او که داسې مو ونه کړو نو زه به بیا داسې وکړم. نو هغه پلار یې دا نه وایي چې دا بچی ما سره مقابله کوي او ورسره لڅه خوشحال شي، یاره دی د ناز خبرې کوي لګیا دی. نو دا صورت دی ناز کوي، وایي خدایه که زما سفارش د ده په حق کې نه قبلی نو بیا ما د خپل کتاب وباسه، زه دې په خپل کتاب کې شامل کړی، زه دې د خپل کتاب یو صورت ګرځولی، زه ستا د کتاب یوه عیسی یم، نو زه د ده دپاره جګړه کوم تا سره. نو دا جګړه نه ده چې د خدای مقابله کوي، خو دا ده چې یو وړوکی ماشوم چې څنګه پلار ته وایي چې نه نه بس دا به کوې او دا به کوې. نو الله جل جلاله دې صورت ته او دې کتاب ته دومره اعزاز او فضیلت ورکړی دی، دغه د جګړې دغه اختیار هم ورته اجازت هم ورته خدای پاک ورکوي، دا د خدای مقابله نه ده، خدای ورله اجازت ورکړي چې وایه ته څه وې او وایي چې زما سفارش د ده په حق کې خدای قبول کړي. نو الله تعالی د دغې صورت سفارش د دغې بنده په حق کې قبول کړي، خدای د عذابونو نه دې خلاص کړي. تبارک الذي کثرت سره زمونږ جوماتونو کې ویل کېږي، خو دې دپاره ویل کېږي چې حدیث مبارک کې راغلي مشرانو چې یو کار کړي نو هغې بې کتاب او بې ثبوته نه کړي. نو زمونږ د قرآن مجید په سفارش او په شفاعت باندې عقیده ده او د الله تعالی نه دا سوال کوو چې الله دې زمونږ د قرآن پاک شفاعت نصیب کړي.